بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي سړي خپلې ښځې ته په زوی باندې ویل یا په لور باندې ویل، دا څنګه دی؟ نکاح ته خو به نقصان نه رسوي. جواب بالله توفیق. محترمه، ستاسې د پوښتنې په جواب کې باید وایو چې تنها دومره ورته ووایي چې زویه یا لورې یا مورې، خو نیت یې په کښې کې ناز او عزت وي یا ګرانښت وي، نو محترمه نکاح ته خو نقصان نه رسېږي. خو دا الفاظ ویل دا مکروه دي او بد کار دی. د داسې الفاظو څخه د هر مؤمن مسلمان ځان وساتي، ځکه چې په محبت کې نور داسې الفاظ ته په هغو باندې دي راوبلي. فتاوای هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 509. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي د سهار تر لمانځه وروسته او یا د مازدیګر تر لمانځه وروسته سجده تلاوت سړی کوی سي که یا؟ جواب بالله توفیق. د دې محترم ورور په جواب کې به وایي چې 3 اوقات هغه د مطلق لمانځه او د هغه رقم د سجده تلاوت او د جنازې د درو سرو دپاره مکروه دي. هغه لکه د لمر د راختلو وخت، د لمر د لوېدلو وخت او لمر پر سر د درېدلو وخت. او راسه دا د سهار تر لمانځه وروسته او د مازدیګر تر لمانځه وروسته دا 2 وخته ماسې د نفلو دپاره مکروه دي. نو په دې وختو کې بیا سجده تلاوت کول، د جنازې لمونځ کول، قضایي لمونځ کول دا جایز دي. نو د مازدیګر تر لمانځه وروسته او یا د سهار تر لمانځه وروسته نو په دې وخت کې سجده تلاوت کول صحیح دی. هدایه صفحه 1 جلد اول. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي هر وخت چې زه لمونځ کوم نو اکثره وختونه داسې راڅخه کېږي چې یو صورت وایم، بیا د هغه پسې چې هغه بل صورت وي هغه راڅخه پاتې سي، بیا بل صورت وایم، دا څنګه دی؟ جواب بالله توفیق. محترمه، ستاسې د پوښتنې په جواب کې باید وایو چې دا 2 صورتونه په مابینځ کې یو صورت پرېښول او د یوې خوا یا د بلې خوا صورت یې ویل، د مثال په ډول باندې راولاړېږي. قل هو الله وایه، بیا قل اعوذ برب الفلق پرېږدي او قل اعوذ برب الناس لولي. محترمه، دا په لمانځه کې دا کار مکروه دی. نو محترمه، تاسې داسې کوئ چې کوم صورت مو وایي د هغه پسې صورت وایست، یا 3 یا 4 صورت او وروستنی صورت بیا وایست، بیا به کراهیت نه وي، خو یو صورت به پکښې کې نه پرېږدئ. او محترمه، دا په هغه حالت کې مکروه کار دی کله چې یو څوک په قصد سره داسې وکړي. که د چا څخه په خطا یا په هیره سره داسې وسي، بیا په لمانځه کې کراهیت نه راځي. فتاوای هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 8. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي په ویترو کې مې په لومړني رکعت کې والعصر ان الانسان لفی خسر دا صورت ولوست، په 2م رکعت کې مې سورة الاخلاص یا قل هو الله ولوستل، او په 3م رکعت کې مې بیا ان اعطیناک الکوثر ولوست. نو زما لمونځ وایي صحیح دی که یا؟ جواب بالله توفیق. محترمه، ستاسې د پوښتنې په جواب کې باید وایو چې په قصد داسې کول محترمه دا لمونځ مکروه کوي. البته که چیرې د چا څخه په غلطۍ کې داسې وسي یا په خطا کې داسې ځینې وسي، نو بیا لمانځه ته نقصان نه رسوي، بلکې محترمه داسې کوئ چې هر وخت مو لمونځ کوئ په لومړي رکعت کې سورة لهب یعنی تبت یدا لولئ، په 2م رکعت کې قل هو الله لولئ، او په 3م رکعت کې قل اعوذ برب الفلق لولئ. نو ان شاء الله تعالی دا به یو بهترین ترتیب وي ستاسې دپاره او کراهیت به هم په لمانځه کې نه راځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.